السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ورونو او خویندو، نن به در سره هغه یوه خبره شریکه کړم چې رزق زیاتوي او ژوند ته برکت راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې د خپلوانو سره اړیکه ساتي، الله جل جلاله یې عمر اوږدوي او رزق یې پراخوي. سبحان الله، یوازې د کورنۍ او خپلوانو سره ښې اړیکې، احوال اخیستل او مهرباني کول رزق زیاتوي. ځینې وخت موږ رزق ته د حرامو لارو هڅه کوو، خو برکت نه وي. که ته د الله جل جلاله د خوښۍ لپاره خپلوانو سره اړیکه وساتې، الله جل جلاله به ستا ژوند کې برکت واچوي، زړونه به ارام شي او دروازې به درته پرانیستل شي. نو نن خپلوانو ته زنګ ووهه، احوال یې واخله، ورسره مرسته وکړه. همدا عمل به تا ته د دنیا او آخرت دواړه ښکلي کړي. که دا پیغام دې زړه ته ولګېد نو د واو درمان چینل سبسکرایب کړه او له ملګرو سره یې شریکه کړه.